د کندهار ولایت بزګران وایي د تیر کال جګړو او سږنۍ وچکالۍ حاصلات سخت ځپلي دي. دا په کندهار ولایت کې د انارو باغ دی. د دې باغ مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات څو چنده کم ښکاري. چې کوم دغه مې باغ دغه معنا دغونې زه مقصد پخوا به مې 25 خورواره یا 10 خورواره حاصل پراخسي، نن ورځ پر دغه ځای باندې 10 خورواره حاصل نه سم مقصد په کم خاطر نه سم مقصد چې د وچکلۍ د لارې سره وپجه او د ملک مې پر دغه حال باندې دي چې اوبه مې وروره پر 2 انچ او پر 3 انچ دي وپجه هغه پر دغه رقم باندې زه نسم کولی چې زه په ثمر ورسو. هغه خو هېڅ بالکل موږ دغونې وخت نه ورته درلود چې د خپل ملکو ته راسو، یعنې خپل باغونه خو لا پرېږده چې پلو پانډل و کرد و ګرد په مینو نیول سوي وه، یعنې په کوڅه کې به لا زه د خپل ملک ته نه سوی راکړی چې په دا کوڅه کې زه راچېرسم ورته ما زه خپل د ملک علاقې ته زه وګورم. د دوی په خبره چې په تیر کال کې د جګړو له کبله حاصلات ټول ځای پر ځای خراب او له منځه لاړل، خو سږ کال بیا پر هیواد د سختې وچکالۍ له کبله ډیری باغونه وچ او یا حاصلات کم شوي دي. په داسې راکړو ګای مینونه و ګای دغه په چا باندې باغونو کې مینونه و بمبار و بالا مو خپل یو رقم په یو رقم نه د خپل ملک ته به راکړلو یو رقم وبول ګای به وچ و ګای به څنګه و ګای به جنګونه دورې سرغستل ملکونه ګای وچ سول ګای څنګه سول وسلونه مو نه واخیستل دغه په شان سره کم سول داسې خبرې مو بلې پشکې روان وي. اوس هم دا اوس ډېر کال دغه په شان باندې اوبه دغه سره کمزوري دي وچکالي را روانه ده. د دې بزګرانو په خبره چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ یوه له هغه سیمو څخه وه چې انارو یې په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی نوم درلود، خو اوس یې د وچکالۍ له کبله انار ټول چاودلي دي. او دغه وصولونه مو ګرده دغسې دي چې پخوا به هر سوداګر په کال بیانانه راکړله، شش کال بیانې نشته، نه سوداګر مو ستا وصولونه مو د کار نه دي، درختې مو د وچېدو سره مخامخ دي، سوداګر وایي مصرفونه پکوي او موږ د مصرفو وس نه لرو. دوی که څه هم په هیواد کې د جګړو په پای ته رسېدو سره خوښ دي، خو وایي چې حکومت دې ورسره همکارۍ وکړي او د وچکالۍ د ستونزې د حل ترڅنګ دي د دوی د میوو لپاره سړې خونې جوړې کړي. اوس دغه غوښتنه لرو چې وروره حکومتونه زموږ سره باید دغه وسیلې و دغه کومک وکړي. اول به خدای تعالی پیله وپجه، دوهم د دغه حکومت پیله چې زموږ سره وروره لیدلي خلک د یو برمو کومکونه را سره وکړي وپجه چې برمې راوویي او د دغه اوبو یو مسله را برابره کړي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې نږدې ډیری وګړي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو سږنی کال په دې هیواد کې د بزګرانو او کروندګرو لپاره خورا بد کال بلل شوی او ان په ځینو سیمو کې خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. احسان الله کریمي، CMG، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ.